السلام علیکم ناظرین، زه ابراج محمد او ما سره پوخ بلاکونه ملک سخی صاحب او کمر صاحب. نن ته کمر صاحب له تاسو خوندوره کیسه اورو چې کوم په موږ وعده کړې و هغه پوره کوو او تاسو کیسه اورو چې راځو کیسه ته چا فرمایش کړی و چې قربان کمر صاحب ته چا فرمایش کړی چې موږ ته هغه کیسه وکړه چې مړي سه شپه تېره کړې په ګاره کې خو ته پته نه وي چې مړ دی. نو کمر صاحب شروعات وکړه نو چې یاران ماران راغونډ دي که نه ښه راغونډ مړه بس هغه سګرټي څو تنه کسي هغه څو تنه راغلي 11 دي شوري ستاره خو نه دي خو پنځه منټه ګپ کړو خیر درشل کوم خلک راشي یاره ته مو پټ دا چلو شو کنه چې مونږ هغه ویډیو کړی و دکاندار کنه هغه نن ډېر خلک خوشحال دي ورسي روان دي ها خلکو مو د بازار کې وره دویم ځل داسې وشو چې بل مټای والم د خبره وکړه چې مونږ هم خوشحال یو دریم کې نوی کار وشو مړه څنګه کار وشو پوهېږم که اب کې داسې نوی کار وشو چې مونږ د کلي کې واده و بالکل یې سنت په طریقه وکړو زنده باد ټولونه خوشاله دا خبره یې مجرب راکاته څنګه یې وکړو سنت طریقه چې واده پرون و یو خو واده وي بل وادهګۍ وي وادهګۍ دې جوړ کو ها بس وادم شروع هغه یې وروړه نه یې وروړه سبایله بس ولې ما کې گاو کړه چې لګاوي کډرا بس ختم یې کو نب کې ګورا ریډو ګیلا نب کې ټریپ ګیلا نب کې برشه ګیلا نب کې چا شروع ټکوړي سبحان الله دا یو مجرب راکاته واه نه بیکار ځا وخت ہے ونه په شوي سوالات شي اوس په داسې واده کې ګلاسونه کې نه لازم یو بیا غرو دا مو کې سونه ژوند کېدل هم سم وو سکوراټي دا سپراټي خاصم دي موږ دا خوشالو چې موږ کوم اجرا پروګرام دې خلک په عمل کوي کسي نور تاسو خلکو ته یو چې دا ما ته ته ور کنه تا کې په تشتا کنه څنګه نو چې دا خیر خبر سره لیکنه نو دا هم له راځي کنه موږ هم نه ول دی الله د غوښنه کې څوک بازار کې وي نه څوک عمل کوي بس مونږ ته یا جره او دا شای نه بس دا شګور د دوی درې پیدا خو یو ول دی کې ان شاء الله نور ان شاء الله موږ به ساده دغه وجره دا چې خلکو ته فائدہ ورسیږي خلک څه زده کړه وکړي خبرم دا پر سپیشل بوک کبر سے براغړو مخابي کې د ټیبه خلکو کې سره ټیبه کې ځات کارو ته وي او دا ملاوالو لا ټیبه باسي چې او تل د زده کی په خلکو یې خبرې ګران دي ځکه بس کیسه شروع کوله تیس لخوا له پوره چدل ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو ته ویلو چې موږ کبر صاحب له خوندوره کیسه اورو ا کیسه وس څوک نوی ترانه ته پته نشته او کیسه شروع کوي غوږ ته ورسو کمنټونه تاسو راغو جواب ورسول کو چې کیسه ختم شي جی کبر صاحب لکه اوګه مونږ خبره کړې و چې نو خلکو ته د مخ کې وخت پته ډیر نه لګي نه لګي دا چې څوک ته ونوي چې مشرانو سره وي نو خامخا بیا دو پوهوي چې بالکل مخکې تقریبا 40-50 60 سال پهله اوه سوس کول کنه ته کله مخکې خبره چې واده خادي وکنه لکه واده خادي یا مړی یا څه واقع وه نو ورته سوال ځواب لکه وکړو دا پخلي والا ته چېرې ته دیګونه راوړه پلانکي ځیله نو بس پېژندل وي بیا په تشي راوړه نه لارې وه نه موټر و په وخت کې نه هېڅ شی نو په خرو باندې وي دیګونه واچول څلور دیګه په دوه خرو واچول عایشه بسې او بس یو وړوکی ورکوي بسې کړو چې ته دا پلانکي هغه له ورسوه کلي له معلوم کلي هلته بیا معلوم واقعه چېرته شوې مړی چېرته شوی نو دغه مونږ علاقې اوس هم ژوندی ورکوي په خپله کیسه کوي چې اوس هم اوس خو بوډا وي که نه ای به داسې نیم ښه دی نیم رسېدلی دی که نو مشرانو ورته به دیګونه په خره باندې په خرو باندې هغه کړه دوه او سیده ورته لاړ سیده کړي چې له شوړه کې پلانکی ځای او پلانکی حاجي صاحب اجرا بس څه بس ګارې وي که نه ټولې گارے ہوئے یخچب کے گارے ہوئے گرولے لوگ پہلے زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے بس دا بے اگر کارا و دا بے دا کارا دا اجرا دا اجرا ایک دفعہ کا ذکر ہے اجرے گورا اجرے گورا اجرے گورا دادا گورا بیبے گورا اجرے گورا مارس پورا نو خبره بیا پاتې شو نو بس هغه روان شو ورکه بسې بس لاخته په وخت کې غنیمه نیمو اټه کې ولا واغستنو غانایم برودو بس
خري روان چې په یاره انرژي برقرار وي عایشه بس یو دای بس روان ویډکی په شوق بدل خري مخ کې یو بده پسې دی ها ورسېدل شوړل ودا بس ورکه کنه شوړل ورسېدو بس ها جړه ماړه کیوا مړ شو نو بس خالق په خیر اله وراره په خیر اله انا سره کوسکو مړی مو دی ګونه سره کوسکو بس هغه سره کوسکو هغه زی ویډکی خوشاله اکثر کله د دیګونه چوي کنه امید کرم بګوي دی ولا چې کیس دی بس ټیک شو دلای کاوه ته واچول ورکه ستړی ولمامبو د زینه لکه شوړې لکنه بس بیا څو وخت تیرېدو نو دته وویل چې هغه بچو ته چېرته دیګون له ځایونه مینه جوړوي کنه اکادوان شو ته کني اکادوان کنه دیګ پکې نو بس دا بیا ځایونه صحیح کې چې ودا ټیک دي بیلچاول راو کوزارم بدل وړي کې سره راکړ بس کې خپل نو بیا بس څه وخت تیرېدو ما خام شو منځونه وشول بیا مسخوتان شو بیا د ویډ کې دا ویل چې خاطر لګاغو کا ماره خو یو خو کاوه اوسخه و چې ویډ کې چې دیګونه ډکې وبونه بلکې سر وبروړې باندې خو نه بالکل بس هم ته ډاکټر بیا ویډ کې مسخوتان منځم وکړو نو بس بیا ته ویل چې بچو بس ویم لکه ستړی مې اوس ویم سر په سر باندې کار شته بس بچو ته بس ته ودشه نو بس د ویډ کې وایي چې ګنې بل کټم پروت دی ته بس ټیک دوه کټونه پراته دي اوس هغه کټم پروت سړی پکې پروت دی دا کټم پروت دی بس د کې څه ګاره کې ګاره وا هغه کور ګاره وا ته مرده بس اسی خزي مزي وها هو مړه نو دته وځي تل ته سملا ودا کټ پروت دی سړی پکې پروت دا کټ پروت دی پکې سملا سو خالی وکړه بس تو مانی اوخ کا بس چارو خاصم غریزي لکې نو بس زیات نه زیات بس دیوای یا لاټین وی مړه بس مخستان مانځه کوي بلګړه به مړه شو نو هغه بس یارم سملا سوستمانی اوخ کا ورکه ستړی وکړه او بل دغه پروت مامي اشکفور کنه ساڑی نال دی وشکار رشکفور پروتو اوس آواز ډېر سلو خلک شکایت کوي لږ آواز تیز کړه خاجي دا یو منټ ګاډه لږ سیټ کړه سات صاحب آواز تیزېږي نو دا بس شپه تېرېږي دا مده ده یو ها دا ویډ کې چې ځواني راغلی و کنه دیګونو والا نو په نسوار باندې را وخت و کنه بس کولاوي نه چول کنه ته پټ سیکرټری نه ایسا بس نو اوس دا را پورته شو او دا جبل کټ کې پروت دی کنه نو ښه صحیح ویله کنه جوګونو ګودې سوار کسي جوګونو باندې جوش پایا نو زه د خوني ونه چې ما داسې کول کنه چې خوني دل نه او تیار ول دا هغه به د شکپوري ساړي نه علي چې تلې دو په دوه چې ته مړې شوې بس هغه بس پروت پراته دي هوش پاتې ریګي لګیا اخر ریګي ته چې باغ ناران کې پراته دي کنه دواړه چې سبای شنو ځان مخ کې لګوندې سي خلک لکه بیدار شو بس راغلل اذان ورشي اذان عائشه بس نو دته یو استاد دا خو تازه و د شو یو خو کنه بلدي کې خل سړی له کوم دا څه کامل سیاسي بیدار ودوي استاد شو خیرته کې کما خو لکه ته پروت یو مونږ دا مړی ولمبو ته او کې ورو ته بلکې تو پاسه سم روانګي او دې ناشته چې مونږ مړی ولمبو وسره کټ کنه چې رشکپور ته مور بلکې دی ګونو تا کنه چې کوم مړی چې دا څه دی پروتز چې ټوب خو کله کنه ساري ورګېدو دا مړی چې نو مړی نه ته څه ټول سپایو دا پروتو په جاندو نه خو یې کینو چې ویډکی لکه ګړي داسې پروتې وي داسې وغوښتو ما سره ورګېدو بګاره کنه خو بای پاس شو کنه مړی فټر غړ څنګه شپه تیر او یاري چې دکی ور کنه بهر
ورکه ما کې تاسو به د مخکې ځله نه وې چې مړه په چاړه ماشوم وکړه داسې چغې او کوکې او ها خلک څوک خانده او څوک که نه مړی او څوک څه شی چې دله خو ما په چوپ ګوتې باندې سوال مې سره کتل و چې خلک راغلم باندې نشته خلک کې شیطان شیطان پکې نه ننوتی نو هغه بیا لکه حقیقت واقعي ده که نه دا شته تا شته اوس هم هغه دا ژوندی که بیا غواړو که خیر روبرو یې ته کیسه وکړي نو مړي سره یې غونډه شپه تېره کړې وه ساړې راړې پېژندو نه که نه څه پته وه د څه شی پروت دی خو بس دومره و چې کېړې ورته نه وې چې کېړې کتلې وې بیا شپه کې بس هسې چې پوهه بیا بیا کلي راتلو خو بیا یې که نه چې زه بیا سترې تبې مو نیوه زور په تېر شو بیا او بیا یې پلار هم راغلو چې اړیکې ته تاسو دومره غندې که نه چې مړی پروت تاسو داسې به ټول مخکې وخت ډېر شاندې وخت و که نه سټونه یې ګرول سټونه یې ګرول چې خواږه موږ ته خواږه موږ ته پته وه نو بس داسې واقعي حقیقت تېرېږي و تاسو امید ده چې کیسه یې خوښه شوې ده خوندورې کیسې وي اوس هره شپه یوه کیسه وي بیا اوس ګپ شروع کېږي نیچرل شرافت لیکلي شوریم او رشیل سلام کوي وعلیکم سلامونه ورحمة الله وبرکاته مرسل سټار هغه لیکلي چې سو فني څومره خندا کیسه یې وکړه هغه لیکلي محمد آصف لیکلي زیارت کویټه کې ډېره واورې دي تاسو نه راغلي ګیله لرم کوچ بابا خصوصي سلام وعلیکم السلام کوچ بابا مشهور شي صاحب لیکلي سلام جی ټولو ته رحمان شیر سات ویلي خیبر د ډېر شاعر هم دی ویلي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو محفل مالا بال لره امین خازب لیکلي سلامونه ټولو ته الله آباد لره وعلیکم سلامونه لوکمان شاه لیکلي سلامونه ملګرو ټول په خیو بالکل خیر شفیع لیکلي چې کمر صاحب هر کله وایو امیر جان یم او بسم الله خوشحال لیکلی چې آواز ډېر سلو دی غوږ بټن والا تیز شي لوغه بټن هم تیز کړه او ته اور تاسو بټن وکړئ ګوتې مو دې ووایو عمران ایک وخت سامع هم ټیک نه عمران لیکلی سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام شاکر لیکلی ها 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 ډېر ښه ډېر ساړې لال تاواله ساړې لال لیکلي دي مالک حبیب لیکلي سپیشل سلام ټول ګروپ ته پورا 2 دن بعد ماشاءالله بابا خو اوس سم ځوان دی دا سکه مټای ویګا عبدالله لیکلي السلام علیکم نن خو جمعې شپه بالکل جمعې شپه مو خو کار نه کوو پرون زیارت وو عبدالله لیکلي رمضان بس پروګرام چې څه نشر کېږي کوو چې په رمضان کې هم دا ګپ شپ وي خو ټیم مې بدل وي درولې څلورو پورې ماسپښین مې لپس خلک سبقونه وغوي ها ابو کشور لیکلي السلام علیکم د جمعې مبارکه شپه ده او د خلکو ته د درود شریف ویلو ترغیب ورکو شکریه بالکل جمعې شپه درود شریف لکه ډېر داسې یو چې په کثرت سره یو او ډېر یو کېدای شي چې حضور سلام زیارت هم خوب کې ویلو او قربان او د جمعې په شپه ورځ باندې په خپله اوري فلسطیني فراد وګونی ای قربان الله پاک شاهین لیکلي السلام علیکم څنګه چل دی راجو بھائی بیان دی مبارک شه ډېر ښه بیان دی شخی مالک څنګه ډېر ښه مهرباني الله له خپل غړي کې بنیان عبدالله لیکلي سلامونه جی څنګه یو خیو وعلیکم السلام عبدالله خی الحمدلله خالزیب لیکلي چې نایس بالکل جمعې شپې مبارکې لیکلي ښه ملک صاحب قمر صاحب ستړی شو ته قمر صاحب داسې و چې خبره همدا پرې وکړه چې مخکې ډېره سادهګیري وه قربان نو یو داسې واقعه راغلې وه چې ماشوم دی لاړو مړی شوی و قمر صاحب پر ځای کې چې مړی شوی و که نه نو پاکې هغه والې شپه باندې الواوي مخکې واقع یاره هغه شی ختم شو شی ختم شو مدینه کې وې ترکاریانو شي الواوي چې الوا کړه وانه ماشومان سره به ونه ختل نو ویې واړو چې زما پلار مړ دی والوا
هغه ته جړه جړه کیږي چې کوم پلار چې مرشم په ایمانداري کوي نه وایي دا چې وایي دا وایي نه راغله مړي نو زه دونه خپل پالوونه خپل دوی چې خاله خو را نکړه خو ما پلار چې مرشم په ولا کوي نه وایي خیر د مړه ما پلار خو کله مرشي کله بیا زه ته دا قسم پالو مخکې سادهګيري وا خبره په دغه سادهګيري وا خارو نه یو غټ هغه ته وخت واغه چې وخت یې کړه غوټه سو وا تیګه غوې اسی د چغلې لنګري دا وې اوس ور مړه سره ترټه وې ورته بوځولې یو شرخ کې ته چغنی مو باسي وو بس شرط بل شو اوس خو چې ورغبلې کې ولته شپه د ترګ شوري پاستي کې وګ خپل اوس راځي او څه شاده تا و د څه پروګرام دی ګلو څه صورت حالو اخلي پخلي دا په سبا ټاپک پوزیشن لږه غټه کیسه ومنه خیر ته څه وایي کنه ته خو خلکو خړې څه پتا کچره یو کس پیلې ته کې سپینې لچونه چونه غو درا دا لقمان حکیم څه بچیو او نور مشومانو کنه مشومانو یې سمج پردل مخدل اینو جګړه شو نو هغه ته ویل دا بچو وی چې والے وګو ته ول کنه چې دا چې تاسو خو مړه که خیر مانی کله راشو دا والا کله بیمار شو راوځو بیمار شو کله تاسو وای کله راشو والا هغه پریم والا کم پر نو ته وشي موږ ان شاء الله مړی کوم زه دا څومره غټه فلسفه به کله بیمار شو تاسو مانی کله راځي راځو به او ته هیڅ خبره نه موږ روټه کوم غړو چې نه بیماری وو دې دا من غټه هغه پروت دا هو ځان مړو ها د خیره رحمان شاه صاد ویلي چې د خیره روزه له پاس بخله بلډاره سره را جوړو ښه ان شاء الله تا هر طرف ویلکم ته کله کله تاسو کې جماعت هم کوو اسی واشپانی ما په بڑو جوړو جماعت هم دي تا کوو قربان عائشہ بس یو بیا غور کوول ها عبید الله لیکلی مفتی اقبال سره خبره وکړي چې په مسائل بیان کوي ان شاء الله بل جمعه موږ راوستو کې دای سبا جمعه راشي سبا ورځ دا او سبا پروګرام هم اسکو فیاض لیکلی السلام علیکم ټول ته خاص کر کمال صاحب ته او کمال صاحب ته ریکویسټ چې لګ هغه فني پولټري وکا چې حامد پبلک سکول فنکشن کې د کړي و ها دا خو مشومان یو زوړ غي دا چې هر قسم شی باندې کړی خدای پیړه دا وی کنه زه جو زکه چې د قران پاک مبارک ختم وي نو علم کې سره نه وته بس نو مشومان ته دې لاسې کنه څوک غره وي او څوک شي کوي چې هغه نو زه ته وایم چې څومره خوشالي وي څومره خوشالي وي خو چې بجلی وي ډېر ښه او د شپې نه جوړ سپین څه به وي چې بجلی وي خو چې بجلی ډېر ښه نو ته اوس را ماشومان لږه څه کنه ستومانیان بس بیا ورته نور مسایل بیان نه په فارم داسې فارم داسې اسې رجما سیمه بلرز یو وفا شوی و چې فیسبوک باندې افا شوی و چې فیسبوک باندې یو کیسم په خلکو زور وو دمره تکلیف ته وو خو ګوره روزنه اصل نه یا ډېرو کسان نه قرآن غکیږي دا شوق نه کوي مستقل ځکه موږ خو غټه خبره شوه مړه خو دنده راخلي په میاشتو په قرآن بند دی چای غم نه فیسبوک چې پنځه منټه بند شو یاسې چغې شروع شو تختې خلکو راخستې هم دا لیکل دي پې کوله دا پې راخستې دا ډېر افسوس وکړي بازار باندې هر سړی عمران لیکلی راجو بای مالک صاحب خلل ډېر برګ ناست دی خیر خو به وي خیر دی بالکل خیر دی تاسو برابرېږو چې برګ نه شو بیا خو موږ څه تعریف معلوم نه کوو چې دایم خواندي کمال صاحب موږ هم خواندو یو کې طریقه هم کوي که نه وایي چې دومره خواږېږم چې ټول ځای تېرېږي و دومره ترخېږم دا وایي چې څه د مرچکه نه نه یاره مرچکي بڑا خبره مرچکو نه جاسه مرچکو اډر باندې خوړلای تا ټول بل جنگل مخکې داسې چل شوی و چې یاسې ستاسې کې مطلب واقع خورا شوی یو هغه شهزاده وایي شهزاده په کور کې خبرې کولای چې څه مرچکو څټه ناستې نو موږ شکرپور له لوړو پیراب راوکړه مرچکو په غاټې غاټې بوجي مانیزې نه سجاتې وي نو داسې چې کله موږ کلندر په شکل کې وترځو ته چې مرچکو ته لکېنه شام خاطر چېونه ورځيږي چې ډاکټر شو پکې نسته ما خبره ده دستي ودا کړه
چې تا دا وایې دا ته نو مرچ کوم څه کېنسته هغه د دستي ولا چې سنې غو درې دا وی چې کله دا چا خبره چا کړه کول ولا کړه دا مخکې مخکې څو وسه شو غواړي چې مرچ کوم څه نه ستاره وخت مخکې تا وکړي شوی کنه خبر سره بیا ته یادېږي چې سره مخامخ شي بیا ته یاد شي شهزاده صاحب یو ځای وایي هغه لیکلي چې په ډیرو شپو مې هیر نه کړی ځان دا ستایات مې ډیر ساتلې دي په ژوند کې پزړه کې دا په تر کې وای. مړه به په زوی مونږ مړه نه چې شیرم غلط هغه بریک ولا شنو غلط غلط هم کی کنه کی تب کې راټوب کی خان شیر دی دا نه تا ته یم شیر دی نه شریعه نه خاصه شاد کو کای غدا غدا دا مې پړ کې ناشته شاعر ما چې دوباره یې باندې وی کنه انا خو یې دي ها موږ ورته ورسره د خواست غو خواست. چې مینه ور د څه نه ډالې بالکل هم داسې مړه خوشحال که چې خوشحال شي یی چې بیګا ستا په انتظار و ترا نغلی بیګا ستا په انتظار و ترا نغلی او بیا شریدل کوم تارو چران بیګا ستا په انتظار و ترا نغلی او بیا شریدل کوم تارو چران نغلی او نیمه شپه کې ماشومان او بوډاګان نیمه شپه کې ماشومان او بوډاګان په تکلیف کې گرفتار وو ګرمي وا داسې حال خو نو د کمیسر یخني وه بجلی ته اشاره خوشیا ګرمي زمونږ مشر د بجلی پوښتنه وکړه زمونږ مشر د بجلی پوښتنه وکړه ګریډ کې صرف چوکیدار وو شاجي وګړه نه د ګولاجي پلازا ځنه کمپیوټر پکې او ته غریب ته نه رسېږي غریب تا ته ته غریب ته نه رسېږي غریب تا ته ته غریب ته نه رسېږي غریب تا ته او یتیمان سترګې په لارو او غریب کمر وای د غریب نیکه غریب وو کمر وای د غریب نیکه غریب وو ډېر ښه او د مالدار نیکه مالدار وو یو غریب یو عمرم دی کنه غریب شاو یو غریب یو غریب شاو بس یو غریب بابا صاحب د خطا یتیمانو ذکر وکړو روزانه خوش یتیمانو ډېر سترګې وي چاته فرمایش کولی شي تاسو الله پاک د تاسو سره کوي پختلې او کور کې چالتې دی وی کېړې دی وی ځکه چې ډېر سخت په هغه ماشوم باندې زور وي چې کېړې ولتې دی وي ډېر زیات خپه وي نو خو په هغه پروژه باندې پاکړو کله موږ لا پکار دي چې کور کې لیکه سي نظر واچو چې چیرته خر غریبي ما کو ته ځان له یو کولا او کا ځکه چې یو وړا هول مسجد ویلې شکه و جوړه لم کتل قربان د بچي پینځه شپږ بچي شپږ شي ګره او ولته لګای کنه یو سر صدا کوو بس یو په هغه شمار بیا شپږ چې شپږ کې افرین کالا ورستل ته به پوښ مړه په اختر په خوان ته به پوښ کته کبا صاحب یو حدیث شریف موږ ورته حضور سره ملو چې یتیم خیال څوک ساتي کې آباد پر زوبا ساسي ویډیو به تیار شکړي جوړ سره ته سوچ کوي چې څومره غټ فجر واغه یتیم بس راځي راځي او لاسونه دې څومره وختونه نه کېږي په دنیا کې بهترین کور هغه دی چې یتیم پکې ښه خصمانه کیږي او په دنیا کې بدترین کور هغه دی چې یتیم ته پکې سپک کته شي نور چې تا نه خاصه ته نشي ویلای چې غوسه ځانه ټکیږي دای مثال نه ورکړي چې غریب سره یا یتیم سره واسطه چې خېګاټي خو بس څوک چې اته مامې موږ سره انکل سرګم ګرځي را ګرځي کنه لمپره کې دا خوري چې ولکه نو د صاحب دوزخ کې برګري څوک بیا خو ځان نه پروت وي ځان نه خو برګري اخلي کنه ولا ته په شاتي تمامه تاسو اختر ولي لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چل دې څنګه یو اعلی فضل خوشحال شیخ اختر ولي په ټول خيو عمران لیکلی یاره یقین وکړه راجو بای چې ملک صاحب سره پروګرام ډېر خوند کوي خو کله کله غرازر وداسله نه نو نه یو غیر وازر خدا سی وی چې یا وی چې کله خیر دی عادت ما جوړوا نه عادت ونه جوړو ان شاء الله چې موږ څومره کوشش کوي چې تاسو لپاره موږ موجود وو لکه خوند کې ځکه لکه چې کله جاسم کې نوی سوز چې کومه خبره کې نوی کنه آفرین اپ سوز کې راځي مړه چې درې ټیم ته یو شماري وسره وخوري کنه اختر ولې لیکلی چې زه کاته ته یم علی باجت یم
ولی الله بخیر راولا خوشحال شي په لاندې علي مسجد کې ماسته ډېر ښکلي دي او لږ تېر الان یا کباب ډېر ښکلی دی سیکرټري هغه سلام یو کامران دی کامران څه دی اختر ولی صاحب دا چې موږ په علي مسجد باندې وخت کړه کشته لیدلی او پیژنګالم کولای شي دا لږ بوکس اجرا کې چې چاته اول کړه هغه رابرټ بیټری ولا چې سویا په جوړې دغه تا ورکړه د پتا ور باندې موږ ځا پروګرام شروع کړ خبر شه رابرټ هغه شولې چې کې د شي ډیرو خلکو لري د اوس خبر شي هو بلم خواږي سویا شاه افریدي ته ویلکم یو په پروګرام کې شاه افریدي غاډه څنګه تا ودراوه اسکټل الله ټول موبایل مسلمان سره په سفر وساتي دوبه سره پورا ډیر تیز دي په پروګرام ته سبب په یوټیوب کته شي ځکه په ټول کې هغه کسا شاه لیکل السلام علیکم ټول بناوالو ته احترام کمر صاحب ته ستریما شي وایو ډیر مهرباني باندې خوشحال شي کمر له اور سره ټول اور سره دا خپل کې ستریما شي دی څه کو دالې به شي ولی ستریما شي السلام علیکم بیا چې تاسو دې کې تګټه او شلدا ګرځي نه خیر دې زړه خبره کې موږ زړه راوځو کې چې و چې لکه مزال دې چې کومه چې تاسو ترای ماشه مخکې مزل وي هیڅ خبره نشته موږ د کمر د سیور لاندې ناستو آفرین چې په دا والا چې موږ ته راځي محمد استاد کنه ته بل ګاډ وړي زه چې راغلی وینم مخامخ ځان ته کمر وینم ډېر ډېر آباد اختر زه هر څه وینم خو غیر اعظم پکې رهبر وینم رهبر نشته او بیا روجینه پاشي زه اختر وینم خبره ده د استاد چې کوم دی محمد صاحب میر ته کی میر خبره خو جوشي غیله جوشي غیله او برادر آیو ریزو پښتو کې نامه لکه جوشي کنه لکه بوتل وړاوړ چې ټول نه خدا کا مړه یو سلام کلندر 40 سال کلندر یو کړ بس کې او خدا کړی ورشو دانش لیکلی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر ولی کلی ملک صاحب لیدل به شهزاده بای او بابا ټول به لیدل او مننه خوشحال یا عمر اختر ولی پر اختر ولی کا مړه سره شافعی لیکلی بڑا راجو اول به درته لیکلی و چې السلام علیکم کړ ټیک ته لیکلی و کړه اصلي بشي بس اسه په کې اضافي لفظ وکړو څه کو ته لیکلی نه سنوي کنه ادا سي لکه روټي موټي چای هوی دا مای به شي لای بای دا دای تکه کلام دای لکه تکشین تکشین شي تکسور پول نه وي پول وخت یې جوړي به وي اچک شه لکه چای مای کله مالټي څه شي ماټا سره نه مالټا بالکل مالټا مالټي ولټي دانش لیکلی کمر صاحب چې هغه د بلې کیسه تکاویدل او کله ته لیټ راغلی بلې کیسه تیزه خوشحالي زیاده شو چې پروګرام ختم شي سال یو کس تک کې کړه کا بیا په سبا په یوټیوب پر کې په یوټیوب یو کس بلې کیسه یو کړه تعالی اوس مړی جوړ شو بیٹه پټه بل پورته شوې نه دا خو بس مونږ هم دغه نه مخ یو غړي چې مینوال په تم یو تخوا چور پیغام یې مونږ هم ډارې ګوګل شهزاد علي لیکلي مشران دې ژوندۍ او خوشاله وي همیشه ډېر مهرباني اختر ولی لیکلي مالک صاحب په جګړو بازار کې د دکان و لا غلط شو دا خدا کا زګره ما ته ایته تو شهزاده دکان و نه دکان خو منو خو مرګري سو کې نستم هغه وجه نه کوي نه مرګري زیاتو کمر سي بس وې معنا بس ټیک نو ما ته منظور شو ما نمبر یې کړې وای پاک دې کیله الله دې خوشاله کا ټانټو دکان دی خو یې کو لگا ماړه ته شي چې وږي څومره خرچي دی واخه کاتره وګوره دا ملويږي پاستا یو قسم زناور دي چې وېخه خوري واخه نه خوري بل قسم زناور دي چې واخه خوري وېخه نه خوري دا او انسان داسې یو شی چې غواړي چې پالک عمره خوري سام وېخه خوري واخه خوري پالک خوري ویګم خوري هر څه څنګه یې ما سره به دا وکړای خو دا وجه دا اتیم ما دوا غوښنه نه ولیدلې
دا خوراک یې پټ دي که نه خو یې بحال دي که نه قربان شومنټ دی نه چې د هغه په میده کوي نه نه هم دوی نه قمر صاحب وویل چې انسان هر شی خوري انسان چې دی که نه د هر شي چې هغه هم جوړوي لکه اوسپنې ونهدو نیغه وې لړوي هغه صنایع انسان هم نیغ ودري وزاو څلورو پورې وړی که هغه باندې وي رکو باندې هغه په قیام باندې وي انسان هم په قیام ودري ځینې داسې شی وي چې چور په سجده وي او الله به هغه ذکر فکر کوي داسې انسان کې هر خوبي شته واښه هم خوري غوښه هم خوري پولې هم خوري مالټې هم خوري لړۍ هم خوري ویښه هم خوري الوګان یعنې که هماغسې یوه پوښتنه نه کوو بې ادبي ده معافي دا په پسه کې چې کوم شی دی ساړې نال دا څنګه مکروه څه مانا ورکوي لکه مکروه یعنې نه دي خوراک پکار پرهیزګار سړی دا چا ویلي دي نور دي وحي کتابونه معلمانو ویلي وو که پیغمبرانو علیه ثابت عالمانو یایي عالمانه وي دا یو سړي موږ سره بحث وکړو نه هغه یې راسره د ما د یې رامنې کړو یو ته بس بینه شوی او موضوع یې موږ نه بس کته ته بینه شوی شاف دې لیکلي روجا کې وجرا پروګرام بسټې می شاه صاحب خو درول څلورو پر ټیم خو کړه بل بلاول چې کم ټیم باندې فارغ موږ ته کمل شو دا وکړو چې کم ټیم تاسو فارغ او بس په خپل د پاسه ټیم موږ ته وکړ باټي به موږ راځو ځکه چې موږ خاصه فارغ یو نه موږ خاصه یو بیا چې رسول محمد موږ ریکارډینګ راکو شپېلات باندې په دوته ویو کپي ولسی په دوته ویو کپوته په دوته ویو او کا بیا مخ کتل کوله څنګه یو واس نه چې دوی چې ترونه بعد لا ترونه روجاباد نه پس غلي کلی سیدا بادشاہ صدر کی سلام په خبر سے بیا وای کنه شروع شور کنه ډیر اختر والی بیا غلط شوی او د شهزاده به خود چپړو دکان دی او د بابا هم دکان دی مالک صاحب کې دی چې په بل چا په دکان کې ملي دلې وي دا شان دی بالکل څنګه شهزاده به اختر والی غلط دی راځي د بس په پاره ابل په چپړو ونه بل کسته ابا ودا سال دی په چپړو هم خرڅو کې چې ډیر تیز تیریږي کنه بس فرق نشي کولای چې کم دی ضروري په رسای نام سے نام سے نو وخت کو مینه ول په تمام دی ته په سٹارټ یو اردو شعر دا ویا لکه دې بنواله په حال قتل کې وی کله او تا ویا ہم اپنی محبت کے امتحان دیں گے تیرے گھر کے سامنے اپنی جان دیں گے شهادت پر کمر سے اجازت دے اجازت ہے عادت میں عبادت دے خو سجدے کولے نشم تعال پر عادت میں عبادت دے خو سجدے کولے نشم یدی کی میں جانان خوشوگیری کولے نشم یادی کی می جانان خوشوگیری کولے خوشوگیری سره دی کنه رنگ زیاد نور تاسمه رنگ زیاد شو نه په یو د بار نشي یو خکیلاری خو فوتبال کولای نشم یو خکیلاری خو فوتبال کولای نشم پاسته کنه خرڅ کولای شم خو جلال ته وینا کولای نشم دا شي نه په ځات وځو ولې نو څه نه څنګه دی بابا خو دې نه راوړي نه کپی سره دا بچا لیکلي چې خپل شو لګ کار مې پیښ شو بالکل کار سړی بوکته پتا شکار سړی دا دنیا عجیبه غوته سرکل خوري دنیا عجیبه غوته سرکل خوري کار سړی چې پیدا وشي همیشه په کې سر خوري وزه ولا ګډي ولا ما سره راغی اب اختر کې ملاوي کې هم دا ډېر مشکل دی ډېر باندې اکثر خالقین السلام علیکم مجرا خو تاسو ډیره خدا خو د کاوی چاله په کې دی وینم بهر دی نه نن قادر نشته چې د مطلوبات یو ترې ځای خدمت چې څوک کوي افغانستان اوس کا کمر سے بلا وي ما ته وي سړی نال شي بیا شاید شرم خوان نه کوي پروګرام کې بیا وي چې پروګرام به هم سړی نال شي بس وختاره چې راګیرم کی ها بیا لیکلي ابرا لیکلي چې ملک صاحب اورېدلې به دي چې د خر اوازونه واوري او اغوذ بالله اعوذ بالله بالکل دا خبره صحیح ده او یو وضاحت کو دا خبره کوي چې نور چې څومره ځناور مونږیږي هیڅ خبره نه وکړه خرونګي دوه کنه نو په کار دی دا موږ هم داسې
یا اوس به غلط نشو چې حدیث ته وکړه ما خبره خپل نه باندې لا حول ولا قوة. ولا حول ولا قوة یو کلمه او یې زګه چې خار دی اونګي ځا یا خپل شیطان وزي شیطانان شیطانان خپل خپل ته لاس نیول په یعنی مطلب چې خرڅ راي جنسي جلسې نه چې فل بس عمران تاسو وخت ته میسج کړو خو سپیلنګ هم غلط او وسب هم غلط لیکله ای جی لیکله غوز لیکله او په ډبلیو شوی بیا موږ صحیح ویل ځکه په پیلا پرم خلو خو بیا د صحیح کړو چې دا سپیلنګ ته ډېر خیال کوو بیا ته ویل نو چې غلطي وي بیا چې اختر ولې لیکلی چې وا ډېر خیستا چاته کم شي د بوخ شپګاو شي نو ویل چاته یو ډېر شي نه مړه ټول ټیم بس ډېر ساري په ټولو مړه ملک زبیر کوکی خیل راغلو هغه دغه زبیر خو نه وي څنګه زوهب یو موږ سم زوبر ستا خدا مولوی مفتی ذوالفقار احمد راولو السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب السلام ورحمت الله وبرکاته خالقلی چې د مکرو یعنی مکرو تحریمی ده ځکه چې په دې کې شهوت جمع کیږي او شبکیږي او مکرو مالی طبیعت لا نه منل کې شته ډېر ښه بدا خبره مونږ هم ډېر برابرې مفتی صاحب سره اوس پوښښ وی چې موږ زباس وو بس موږ پویګو ان شاء الله بیا ورته خپل ویم پویګو اوس پوی کړه الولې ته په موبایل کې الولې ډېر برابرې پروګرامونه شیر کوي او خلکو ته راشي کېدل پروګرام هم ډېر په اهم ټاپک او کور سره ډېر ښه کیسه او برابرې او کوم سره پروګرامونه شیر کوو تاسو ډېر برابرې ځکه چې خلکو ته کرامت ملنګ راغلو تاسو کرامت ته موږ ته یې ملامت کرامت ته موږ ته یې ملامت اوس پاس یو غخکتا او بیا موږ ته پته لګي چې یې سلامت ای موږ لرا کا پتا دیش پاتا توش پاتا نه ادریس اړینار ادریس کله کوم دا ټول خبرې کوو تا تتا ما ته ویل شو نه بس لا وجه پروګرامر باندې ډانس وکړه اوس یو او ځا سره ولا رحمت دا بل څه دا سره زموږ جوړه شي نه خطا شاعر لیکلی ملک صاحب په خراب پورې دی متل را یاد کړو زموږ یو خرو اته کاله مخکې به خرڅ کړی و هغه بله ورځ بیا راغی خوش قسمت ډېر وفادار زناور دی نو ګوره خرچ ده ګران قیمت دا اصل کې د تبره بیله ورکړې وه چا مجبوره و انسان چې چاله بیله ورکړې ده که هغه زناور دی که مرغی یا کوم وفات کړی دا خرڅ چې کولالي خاورې یو ته ویل دا سپرسنګ مې په خبره وړل دا تنور ګاډي خزانه دا لوړ خار وو ګاډي مې په وړل دا لوړ خار وو نو دغه وزن خبر داش کولو تاسو خولي خرڅ کرامت لیکلي سلامونه قبول کو وعلیکم السلام کرامت خیر الله لیکلي سلامونه مشره کینه کارنل افریدی لیکلی سلام جی وعلیکم سلام کارنل صاحب بخیر علی مننه خوشحال شي اختر ولې کې دا کوم چې اوس اجرت راغلو شیر یو ویلو تاسو شکریہ ادا کړی انعام صاحب اختر ولی فضل چې وفادار خان راغلو ها کارنل افریدی بیا سلام راغلی وعلیکم سلامونه کمر سے بخره کې یو بل خبر نه ده بخره کې ډېر خامینه وي او د خرنه بخره کې ډېر مونږ کلیوال وو نو تا روډ وو مونږ کلی ساچ روډ تر شوی دی نو په دا وخت کې وسه کوچای نه وو وې دا ورو یې هم ترلې وړکه باندې پیو راو ترلې ټینګې چې راځي کېږي نو دا خران روانه بخره واغ شولې وخه د پټینا غنم یا بس روانه کړې کوچ ټوپونه ول تک بس رنګ ته شو چې بیا بوخ یو غنمه
دا به ما بنوي درسونه وي چې هم کو یې ورکو کنه کوچه یې هغه نه مګور دا ولا جوړېګا کوچا کېرلا کو مالې ور مټا کړه چې راپور دی ګړو بس خپل نه ویني لوړې بس سي یا مار ګنا نو بیا دا چې شو چې اخره ډېر حضور نه یاره وګړه کوړه یې کړه بارم په وو او یو څو هونګي اسه وګړ چې وو اسه هونګي وګړ بیا اخره و چې دوباره یې بار پر راوچولو او په ځای باندې و دا او چو دا هونګو یو کو بچی په چې دل دا معنا بچای جدا شوی دی نو خرستا چې وفاداری بالکل سپین خو جو وفاداری اصل یې اوس پای دی هغه نه راغلی ولکه لون دي سره ولی لازلو لګل به ګلل لګل رضوان افریدی سلام ټول وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته رضوان په خیرونو ډیره مدافع رضوان یو خدای صحیح پټی لاندې مړه پسې ته یو شی مړه کارل افریدی لیکلی نایس شو ډیره ښه شو زبردست شو ډیره برابرۍ دا تاسو کتونکو نظر کمال د چې موږ شو خو هغه کمر دې به وجه نه لګي رنگینه شوی دو بالکل تشمو کمال مفتی ذوالفقار بد لیکلی انشاءاللہ کل میرے آنے کا دن ہے رمضان کے متعلق باس مباحثہ ہوگا باس کا وہ چیٹے پابندیوں کا چھ مقام جب مکسا بازار کی ہو کے آٹومیٹک انتقینے اور ناظر تب خاص کو سبا ډیر اهم مسالې وی روزه باندې روزانه خوشی ازګه جب مفتی سے بافتا کې موږ یو ورځ کوي جمعه ورځ نه استاد او سبا کاڅ سوالې وزار سوالې کو برای راست تاسو جواب لري دا مطابق بلوي روزه بارکه چا یو وی رمضان بارکه اسلامي سوال چې کنه به جواب استاد هم ناس خیر سره ډیر مالک صاحب خر ډیر عجز نه ورته مړه بس په خراګه چکم کومولې نشو ویلې بابا کا بس نو دا کې راځي جواب کیوه هغه ډېر کومولې دوا نو خو ځکه کمال دې به اجازه بس اوس بنی آدم ته راوړو ته کار کوو بس وروړه خرټو په کټ کا راشه انسانانو لا انسانانو ټاپک وچړو روزانه خوشی ته یو سوي ورته پرېږه استاد پرېږه کمر سے به تاسو بارے داس شي کسي چې تاسو به وګورئ موږ به وګورئ دا خاندان وتی شاهین لیکلی چې راجو به پروګرام ډېر ښه مزه وکړه ډېر ښه روان دی سخی ملک هر خبره د لیکلو دا الله دې ډېر عمر ورکړي مننه خوشحال شي عزتمن شي شکریا موږ تاسو خیر خبره مفتی صاحب لیکلی ان شاء الله ضرور سبا ویلکم مفتی صاحب جی خبر صاحب مفتی صاحب الله صاحب په قسمت کې وی چې د خلکو نیکخواهی لري په زړه کې چې د خلکو نیکخواهی لري په زړه کې نو مبارک شاباس شهی لري په زړه کې مبارک شاباس شهی د روجي هغه خلکو سره ډیر زیات او ډیر مینا محبت او ګونی او کجوري بالکل هغه لیکلی ورولې لیکلی چې ټولو ته سلامونه کمال صاحب ته سپیشل سلام ګریډ ویلی عظیم انسان دی ټاپک ټاپک بس الوالد صاحب په خپل سوشل ورکر روزي پر موږ هغه شو لیکل چې چرته خار غریبي کور کلی کې یتیم می یو ډېر سخت ضرورت وي ځکه چې اختر را خوشوي ماشومانو جوړې کړي لتی ویلي تاسو را په کار د جمدارو جاکي ولا گیفټونه واخلو ورپاسه کوله دا په کار د لکه خلکو اگست ماشومان سره یو بل خبرې کوي کنه ستاسو شواز یو بهتر اوسه خلک پنځل ماشي نام په کار نور دی نام زه پنځه بچي خو پردې بچي بالکل علاوه خبره ده اوس ته پنځه بچي پنځه اخري شپږ مې یو ځاو خلک کسه دا بچي شو لکه دا هغه صرف یتیم ته پته لګي چې بچا باندې یتیم توپ تیر شوی وي کنه ته پته لګي چې خپلو کې بهر ماشومان چې موږ له خپل کې لري راوړي موږ له لاسي راوړي او دې وی دا ځل کې کولبه خوري او سوال لګي دا یتیم نه په غیر چې هغه نور غریب لازم دی یتیم درجه ته خصوص نشي رسېدلی هیڅ نورم ډیر دي کاوه والیتامه والمساکین دا څه ضرور شو کنه چې درې قسمه کېړې په ډبارې کې کمار سي یو د غشپې ګور ګوړاوي چې هغه جوړي ټیرنا ایو دې بالکل را وو کې پروانه مړه بس چې پالیش نه څنګه کوملو باندې خراب څه دریم نمبر کې راغی بیا کې داسې کېړې وي اپ شپې کې انور په پنځراس په 12 داسې کېړې اسره کېړې پالیش وکړه ورکول چې نظر کړه کړه په 14 شپې پاس پارو تلوړ بیا سندور بیا له ولو څنګه چې هغه مضبوط چې کوم کولو په دریم ضرب کې په 100 روپے سبحان الله نو ما خپل الله د وسوبخي
خور خواوند وو الحمدلله او تاسو ټول یې پیژنم عبدالمالک نامه یې وه او قربان مور شو بیا ما ته وویل چې زه خو پېښور لاړ شم د اختر شپې ورځې یم نو څنګه چل دی نو ما کېړې نه وې د څپاړې مې وې د څپاړو مخکې پوندې هم نه وې هغه خولې نه وي دا هم نه وې پای پاڼې هغه پانچه چرایي نه وه نو ګوتو وی ډایرکټ دا چې وتې وې فیسبوک سره لګېدم او هغه خو پسې پرې نو ما ته یې وویل چې پېښور لاړ شم څنګه چل دی چې ما مې سره بوځې او هغه له واخلې کېړې شروپې چې زشتا شم یو لاس سره سشتان ورسم چې څا چې څو روان یې ګړو او ډېره سخته خرابه واقع هم ځکه چې هوا دا ور ډېر سخت اته زه روان شو کېناستو اتانې روپۍ کرے ورسېدو نو هلته بیا هغه کې په پېښور کې غټې هغه لګېلي دنیا بالکل وایي چې کله راواخلم دا شپې به وړم ما چې نه دا خو مې نه وي خوښې په میخونو ټاکوالې شوې وې ګنډل کې نه وو ما چې دا مې نه وي خوښې چې دا نورې 1200 وړه ما چې نه نو چې تاسو خو 10 روپۍ شم چې 10 روپۍ بس دا نور اخلو څه چې څو واپس شو وی چې 10 روپۍ راځو واچو و کمی کېړې له واغستې صبر کېړې وته ویلې کمر سي پرشمدارې کېړې وې بیا د شیر باندې د سندري لري تورونه تلې خولي ګړنجي باندې وې باشه دې له واغستې وروړې او کولو وړې دویم شو کولو شې په اختر کې شوې کمال کې څو کمال کې دا و چې دا بشګه ورو پیری ګول اختیو پیری ګو کې زوز راونی به برامن کې بیا ټوب ور یو هغه شو څه پر پیری شنو په غټ شی مونږ شنو به غټ شی اوس هغه ګړې درو د موزور راخمه نه ملاويږي نه اوس نه سبا څنګه وخت نه وي دا ورڅنګه وخت اوله مال مزي پیځه جوړه غوږی بوټان وي پیځه جوړه غوږی جوړه پیځه خبره به دا غلا کنه چې اوس ته پیځه جوړه خلې نو خیر دوه جوړه خبره 30 35 سال نو زیات وخت کېږي ما تاسو هم یاد او پرلګه دردم دی فکرم درسه بل چې وینم ما ته هغه منظر یاد شي نو زه دا ویم چې هر یو سړی باندې ولګو کوشش وکړه تیر وی چې تصویر باندې دا وږي چې هغه سی وږي چې تصویر دې څنګه جوړ کړو تصویر څنګه جوړاوه مخینه خوشالي وا داسې خوشالي اوس بیا وکړم دوی राजू का मिसरोटा इमरान निकली हा सारे राजू भाई हो यकीनों को че da खानदान में सर खुशो नल प्रोग्राम भाई अख्तर वाली निकली че मैं वो नहीं जो तुमको गम में छोड़ दूंगा अख्तर वाली निकली मैं वो नहीं जो तुमको गम में छोड़ दूंगा मैं वो नहीं जो तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अगर आप सांस भी रुक जाए तो मैं अपने सांसों को आपके सांसों से जोड़ दूंगा सब हिजरे वालों को इमरान निकली छे एलाम मामा पखेर अगले السلام علیکم زاهد خان ته ویلکم یو جنرال وخت پاسه په مجری پروګرام راغلو ویلکم ټو د حجرا شو خاغلی کلی مخلوق افریدی لیکلی اکاتل حجابه مالک صاحب ټول ته سلامونه دا وخت سالون کې لاس یم او تاسو پروګرام ګور هم لګول غنا ته خوسم موسم یې خدای تا څه پتا جبا کې څنګه یې خوا لګي تا څه پتا جبا کې څنګه یې خوا لګي تا خو ځوان موږ لا پلا کړه لل سبا موږ ته په جوبونو کې سلګي پرای ابو شهید کا الټا کړه چې وام کې تاو یو سپری په هوا لګي دا پته راته دا خشر د بو خراب کړو ریپورت کینسل پنسل موږ څنګه د اشتراک کړه رابرټ سیل چې تاسو لا ډیر کې ورلد او ریسچارج یو اداره باندې کې ځکه چې دا پاکستان پاسکړې بیٹھی رابرټ سیل دا وقفه شو ده باوشتیر خوري کا باندې وی دا ته بالکل هم نه ملي هوا لګي مالک صاحب سلام فیسبوک کې سلام ده فیسبوک کې سلام ده فیسبوک کې سلام ده فیسبوک کې با بشر مبشر ده یا بشر ده دا بیر کا ملمسی غدای ده تا بشر نوم ده او تصویر په ما ده WhatsApp لا بولتا ہے WhatsApp لا بولتا ہے لالا بیت ما پکې چې کنه आवाज درته وشو ما وځه دروازې ټکار مې واورېد 0342 88 85 285 خبره ولې د سره غلو
شیخ مالک صاحب او کبا صاحب ته سپیشل سلامونه. وعلیکم سلام شهزاده ته وخت کې مړه ماشاءالله کور دروازه ورته وټکول شو ته خیر نو څه حالات دي غریب نو شهزاده بیا موږ خبرې خونو تا دوره باشه چې ډسټرب بجلا بخره پوڅا بلان شپه ابرال لیکلی یاره راجو بای ډیر کمال دی کړی چې دا پروګرام به شروع کړی دی ډیره مهرباني دا پروګرام تاسو پر شروع کړی مو کبر صاحب څو وخت پس چې کسی به سګاونه پر خپل خو موږ جو ورځ سوچ وکړو چې لایف راشو چې خلک را سره غړي کو غپلی جوابونه ورکو هغه شی شروع کړو تاسو ارزم شروع کړو ولل ماشاءالله 3 کیسټونه وشول الحمدلله تاسو په دواګانو تاسو په شوق باندې اتوا منا وسکانه وای کبا صاحب څه دا وراوله نه نو خو هغه بس زیم ما کوم څه ټول نه ویني نو هاي څه زوړ څه شي یو شیر وی چته ډالیګو ټول مسافر وتا پرون یو مرګري هغه خلک راځي شو نو ستاسو شیخ خالد راځي او صاحب نامه دا او ان شاء الله تعالی ک چي یو ارزي زما تر مسافر ګجرا والا کې ما ته وته بسو کا ما ترى بقى إذا بيسا لقلو تاو خيو بريدا بس خير شيء طوال زيكو زيكو واي ممكن وتعشير مرتد عليك فيسي لك قميصا كان فيسي طول شيء مستاجي سنة خراب أنا ما تقدر غير وقتنا نعم ها ده بقى داوك استاذ سينما صاحب پختو باندې سړی نه دی صاحبنا ما يبيخي ده بس خلنا نفهم تيجي خلينا ما صاحب كده صاحبان پختون ده خزابه ده تيجي بعد بياخد يجي خدا چې رکیب دې سلاکار کړو خدا چې رکیب دې سلاکار کړو او تا د نسړی نه جوړ سړی د کار او تا د نسړی نه جوړ سړی د کار کو دا غته اشاره ماشوق د رکیب لري سړی کړو اې کنه جوړه خیر ده زا کسوي چې کوم په ما باندې بدل کې او تر تاسو سترګو ازغه واز جوړه ګرځي کنه کاش چې خوې د مهرویانو داسې نه وای کاش خوې مهرویانو داسې نه وای خو خواره شک خو د ګړنګ نزان گزار کړو ډېر ښه کاش چې خوې د مهرویانو داسې نه وای خواره شک خو د ګړنګ نزان گزار کړو او د جنون دروازه درې شو مجنون ته واه د جنون دروازه درې شو مجنون ته کوم کیلو کم ناصح په بل لار کړو حد کړه حد واشنایی د اشنایانو سره خای اشنایی د اشنایانو سره خای اشنایی د اشنایانو سره خای منصور وګور ناشنا خلکو په دار کړو کمر سه ډیر خو دا په دې شي اشنا دومره د کمر نه وګې نه وو اشنا دومره د کمر نه وګې نه وو اشنا دومره د کمر نه وګې نه وو څه غرض به وی چې شپې ته یې ایثار کړو کمر سے ډېر باندې نصيحت درکې صاحب ته ډاله هغه لیکلي مخلوق صحیح کوئی نشو مالک صاحب فیسبوک نوم څه دی او واتساپ نمبر څه واتساپ نمبر ته خو بشر په ټي باندې بشر ټي ورکا او فیسبوک نمبر می چې 0342 88 فیسبوک لا واتساپ نمبر دی او واتساپ باندې دا څوک سیم د مخلوق دا لړکی ورکی خلک 0342 88 85 285 ډېر ښه هغه لیکلي یونس لیکلي شهزاده پټ ناست نه لاړو بس ټیکټ ریاض ارمان لیکلي خبر صاحب باندې د بجلی لازم وایا ته خو نو غلا ورته د پروګرام ځته سر لا کله سبوي په یوټیوب کې سویل بجلی بارا کې لازم ابرال لیکلي یقینو کو چې په ریمایندر کې مزان دا لیکلي وی چې پروګرام ده ډېر به دا مخاشک د کمر سے موبایل کې بچي بچاوي خوريري براوي کمر سے عمران خوريري شیخ یعنی خوراک کمر سے سبا ډالے کا بولتی ہے ما ته ډاکټر کجوري لیکلي وای یاره ډاکټر سے بهر هر زیرم دا کجوري غواړي پاسته شغله بګینه وي وای نمبر رواني کې مالک صاحب کا بس لا داد ورکلی کنا
مالک صاحب کبار صاحب له دا درګاو چې شی دی اوس ویلنا مظفر استاد هغه وګه اشیاء ان شاء الله تعالی وګه اوس ما دکان باندې راولېګه خیر دې بس زه تقسیم کما انسانانه بدیل ورکما څنګه کاری وکړه خیر دې کنه مظفر دا صاحب کوم مظفر ده صاحب خو چې منو دي کنه غزه کوم کنه مظفر خو لایف دا بیل ده بیل ده مظفر پرون مشال په پیژنه مظفر خو پیژنه دا صاحب دی دا خو هغه کړه لوهار انټر نیم کال بعد وراسي او ان شاء الله دوایم کړي چې دواره تو به هغه تاخيري ټیم کې وکی او دوا مصابره کنه همنا کوي به ستړي استاد جیل کا 30000 تنخواه ده 30000 کبار صاحب چې پورا شو پروګرام ویډل ټلا ورسېدلو دوا وکړه بس د مسافر ټول امين 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 الله پاک د مسافر ټول د دعا وکړه شرف او ساتنه کې امين پر تخیر کې امين امين دا چې کوم په یتیمان باندې موږ دا ټاپه کوچره روزه روانه کنه خدای دا کې ټول کامیابی او موږ هم توفیق راکړي چې موږ خپل نمبر دا ته ورشي موږ راځو په مسافر الله پاک مرشي امين زونه غټ کې برابرانی مضبوطی کې امين او که چاته خغان من خغان ګيري وي مالک امين 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 زړه خوشحال چې کولم چې ولګي او الله خپل بچو خوشحالو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين امين لا استاد ټي وي ګول ولا ټي وي به جوړ کړو بالکل ما لا استاد نه شي رولې دي چې څنګه جوړ خاصه جواب ان شاء الله السلام علیکم صاحب بلوي کوئی ټاپک سره شکیل څنګه مور بورا کې سبا شابه غلا مفتي صاحب راځي شابه مفتي صاحب شکیله ته استاد نه کجوري نه ته مال راولې استاد لمبر نه کجوري راوغختي وته تاسو وربد بیا شو شکیل وته ورته جواب یې ولي خیر ان شاء الله مرګ اوكي شباب